د شال ټلویزیون درنو لیدونکو او د زولۍ خپرونې ځانګړو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول روغ یاستئ او د صحت جامې مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. درنو لیدونکو تاسې ټوله به د 400 والې شولې نوم اورېدلی وي، شاید ډېرو خوړلي وي، خو ستاسې د ټولو په ذهن کې به دا پوښتنې ګرځي چې دا آخر دا 400 واله شوله څنګه پخېږي او ولې دومره مشهوره ده، د مشهورتیا راز یې څه دی. نو په همدې خاطر مو د زولۍ دا خپرونه د چمن رستورانت ته ځانګړې کړې ده، چیرته چې مشهوره 400 واله شوله او ترڅنګ یې بېلابېل خوندور خواړه تیارېږي. نو زموږ سره اوسئ، خپرونه تر پایه تعقیب کړئ. دغه پوښتنې به درته په دې خپرونه کې ځواب درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ترڅنګ مې د چمن رستورانت څښتن اکرام الله کاظمي صاحب ناست دی. له ده به پوښتو چې په چمن رستورانت کې څه ډول خواړه تیارېږي، څومره خلک دغلته په کار بوخت دي، په دغه چمن رستورانت باندې څومره پانګونه کړې ده او تر ټولو مشهور خواړه یې څه دي. کاظمي صاحب په خپرونه کې درته ښه راغلاست. خیر اوسئ، مننه. سلامونه تاسو ته. خیر اوسئ چې زموږ رستورانت ته راغلی، مننه. وعلیکم السلام. کاظم صاحب که لومړی راته دا ووایي چې څنګه در سره دا فکر پیدا شو چې دغسې یو ځای جوړ کړئ تر څو هیوادوال پکې راټول شي او یو ساعت نیم بنډار پکې وکړي؟ مننه. بس اول خو مونږ کار ډېر لږ او دا سیستم پوره نو جوړ کړی، ته نام شوله خرڅوله. نو بیا اول کې لږ مشهوره نه و دومره، نو 400 واله شوله بیا پاکستان نه وارد کړو، دلته م راوړله. نو بیا لږ بس د هیوادوالو مینه مو لیدله چې دا څومره موږ سره دوی مینه کوي او دلته رستورانت ته موږ ښایسته ماحول ورته جوړ کړو بعد هغه نه. نو په همدې کې بیا بس کار هم ډېر غټ شو، نور شیان هم شروع کړل. نو د خاطر بس په شولې باندې ډېر مشهور وي. په لومړیو کې هم په چمن رستورانت باندې څومره پانګونه وکړه؟ پانګونه خو ډېره لږه وه، صرف دا ځای دومره جوړ نه و. کټونو سیستم هم برابر کړل، کول کې سترنجې وې، مې هم کټونو سیستم را برابر کړو. نو بعد دغه نه موږ لیده چې کار ښه کېدو پورو، نو بس پانګونه هم ډېره وکړه. څو ډوله خواړه دلته تیارېږي؟ خواړه خو څو ډوله دي. 400 واله شوله ده، چکن هانډي ده، چکن بوټي ده، شامي کباب ده، چای ده، کوټه پراټي دي او چمن آیسکریم ده او شیدو والا آیسکریم ده. تر ټولو یې مشهور خواړه کوم یو دي؟ مشهور خواړه 400 واله شوله ده چې موږ مشهور استو په دې. دغه 400 واله شوله ولې دومره مشهوره شوې ده؟ خو بس دا مشهوره ده، دا د پاکستان د 400 سیمې دا ډېر مشهوره خواړه دي 400 واله شوله. نو بیا موږ هم بس په دې ولې د ښه مو ګڼله ما چې هېواد کې هم باید دا شوله خلکو خوري. ډېر ښه. دلته په چمن رستورانت کې مو د څومره خلکو دپاره د کار زمینه برابره کړې؟ تقریبا 15 کسان راځي چې موږ سره کار کوي دلته، استادان او شاګردان ټول. په چمن رستورانت کې روزانه څومره میلمانه لرئ چې دلته راځي او د دغه خوندورو خوړو او خاص کر د 400 والې شولې خوند؟ دا خو سیزن ده، ګرمۍ کې بیا موږ آیسکریمي ښیي یعنې بازار او بیا په ژمي کې بیا شولې بازار ښیي. نو تقریبا موږ 8 دیګه شوله خرڅېږي بیا ژمي کې، نو بې حسابه میلمانه. په دغه میلمنو کې خارجي میلمانه هم لرئ که نه یوازې هیوادوال له دغه خوندورو خوړو څخه برخمن دي؟ هیوادوال خو راځي، خارجي میلمانه هم راځي او بیا تر ټولو دا غوره ګڼو چې د افغانستان د ملي لوبډلې ډېر پیاوړي لوبغاړي راځي چمن رستورانت ته هر کله. نو د خاطره هیوادوال ترڅنګ ملي لوبغاړي هم راځي چمن رستورانت ته. او هر کاروبار چې اول کې بس زړه نازړی سړی چې را دا به وشي او ګټه به وکړو تاوان به وکړو یا نه، خو بس هر کاروبار کې خطر اخیستل مهم دي چې هر کاروبار ته سړی باید په غټ زړه فکر وکړي، سوچ او فکر وکړي. نو د خاطر موږ هم دا فکر سوچ کوو، بس اول هم کاروبار لګو، الحمدلله نور په غټېدو شو، اخر د هیواد په سطحه اوس انشاءالله مشهوره یو ښه خواړه ورکوو. په کم فکر مو چې چمن را جوړ کو آیا هغه فکر او هیلې ته ورنږدې شوي؟ لا هغې هیله ما اوښتي یو، یعنې کوم فکر موږ چې کوو چې دومره به مشهورېږو
نو هغه نه موږ پورته تللی استو کامیاب استو. هیوادوالو لمه پیغام څه دی؟ هیوادوالو لمه پیغام دا ده بس چې همیشه هر چېرته خواړه خوري دا نه چې چمن رستورانت ته راشي خو کیفیت او ذایقه مهمه ده ولې چې خوړو کې هم داسې ځینې مسالې او هر شی مکسي نو دغه انسان هغه روغتیا ته هم صدمه رسوي. نو د خاطر چې همیشه ښه خواړه خوري موږ هوټل ته نه چې هر هوټل ته ځي ښه خواړه نو هغه د انسان صحت ضامن. ډیره مننه کاظمي صاحب چې وخت مو راکړ. مننه تاسو نم یوه نړۍ مننه. لیدونکو بیا هم ستړي مشئ د سلیم استاد څخه به وپوښتو چې دغه خوندور خواړه څنګه تیاریږي او د مشهورېدو راز یې څه دی او خاص کار بیا د چارسده والي شولې. سلیم استاد ښه راغلاست ته وایم ستړي مشئ. خیر اوسې مننه خوشحاله اوسې. سلیم استاد که دا راته ووایي چې دلته د چمن رستورانت په دغه پخلنځي کې کوم خواړه تیاروئ؟ د خوړو نومونه خو چې دي چکن انډي ده، شامي ده، شامي کړهي ده، چکن بوټي ده او بیا داسې مختلف پراټې دي. سهار کې ساده پراټې بیا ټوله ورځ دي او چکن پراټه ده، آلو پراټه ده، کیمه پراټه ده، املیټ ده، انډه پراټه ده او ساده ده. بیا بس راتیر شه شوله ده، 400 والا مشهوره شوله، آیس کریم دي، چمن آیس کریم، جوس دي. نو بس دغه خواړه دي موږ سره. استاد زموږ د دغه ځای د 400 والي شولې په اړه ډېر اورېدلي چې دا ډېره مشهوره ده. که دا راته ووایي چې دغه شوله څنګه تیاریږي؟ د دې شولې تیاری خو بس دغه می دي او غوښه ده، د غوښې خپله شوروا ده، ورسره بیا مختلف مسالې دي، بس دغه کې تیاریږي. اول ورته می پخوو، می وباسي چې بیا غوښه پخېږي، غوښې په شوروا کې بیا می پخېږي، نو بیا پکې وریجې اچول کېږي، بیا مسالې اچوو پکې. تقریبا ساعت یو نیم ساعت کې تیاریږي. نو چې تیار شي بیا 15 منټه 20 منټه په دم ته ږدو چې دم شي خپلې اوبه وچکي. که دا راته ووایي چې دغه شوله څنګه دومره مشهوره شوې ده، په ده کې راز څه دی؟ بس 400 والا شوله چې دا حقیقت سره خلک یې ښه ټیسټی دی او مشهوره ده. بس نو یعنې مشهوره شوې ده خپل خوند او ذایقې له مخې. نو د 400 والي شولې مشتریان یا میلمانه ډېر دي که دا د نورو خوړو؟ یاره د شولې میلمانه ډېر دي ځکه چې مشهوره ده، خلک یې خوري، ورته لرې لرې ځایانو نه خلک راځي، همداسې بس د خلکو خوښېږي. تاسو چې دلته کار کوئ په خپله ستاسو د خوښې خواړه دلته کوم دي؟ یاره زما د خوښې خواړه خو چې دي چکن انډي ده. دغه چکن انډي کې کوم مواد استعمالیږي؟ چکن انډي بس همدا د چرګ غوښه ده بولنیس، او دا بیا غوړو کې فری کېږي، چې فری شي بیا هغې نه بعد ورسره ټماټر ګډېږي، ټماټر کې بیا ملۍ او شودې اچو او داسې مسالې اچو. څومره وخت کېږي چې دغه هلته کار باندې بوخت یې؟ زما تقریبا کال برابرېږي، کال به مې کېږي. د خپل کاره څومره راځي دلته د مسؤلینو یا دغه ځای د مدیر د چلند او روي سره څومره خوښ یاست؟ ډېر ماشاءالله ډېر، بس لګیا یو ټول همداسې ټول شته، بس لګیا یو خوښ یو چې دلته کار وکړو. ډېره مننه سلیم استاده، کور مو ودان. مننه، خیر اوسې. لیدونکو بیا هم ستړي مشئ.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ د چمن ریسټورانټ دغه تالار یا خوړنځای که فکر وکړئ ورته هغه د پښتنو د دیرې په ډول جوړ کړی دی، کټونه او میزونه او بالښتونه ټول پکې شتون لري. دا چې دلته له کومو ځایونو څخه خلک چکر دپاره راځي یا د خوړو دپاره راځي، له دوی به یې پوښتو. ترڅنګ مې یو ځوان ولاړ دی، له ده سره خبرې کوم. ځوانه ستړی مه شي. خیر اوسه، مننه. تاسو ښه یاست؟ که لرې مننه. که لومړی راته ځان معرفي کړئ. نوم مې محمد آصف د جلال بخر اوسېدونکی یم. نو دا چې مونږ کله کله جمعګي دلته چکر راوهو، د چمن رسټورانټ ننداره هم کوو، ښایسته ننداره ده او پخوانۍ کلتوري چې هغه لري. نو په دې خاطر باندې موږ خپل ملګري د کابل څخه او صدقه څخه راغلي دي چې فلحال د دلته ناست دي سره. آصف جانه، که دا راته ووایي چې د ښار په دا دومره ډېرو ریسټورانټونو کې مو څنګه چمن انتخاب کړو؟ چمن رسټورانټ خو ډېر ښه داسې صفا فضا لري او داسې ښایسته ماحول لري. په دې خاطر باندې موږ کله جمعګي چکر راوهو، په دې خاطر چې ذهن مو بدل شي. په چمن کې تر ټولو خوندور او مشهور او ستاسې د خوښې خواړه کوم دي؟ ټول خواړه مشهور دي، خوندور دي، خو شوله بیا تر ټولو خوندوره ده. او زه چې اوس ګورم اکثره ملګري چې تاسې سره راغلي دي، نو جوس کې شولې دپاره مو پلان څه دی؟ شولې لپاره پلان دا چې کله هوا یخه شوله بیا انشاءالله شوله به خورو بشي، همداسې به دغه شانې د چکن پراټه دا پراټې به خورو انشاءالله. شیدو چای دی دا مشهور دی ډېر. له څومره وخته دلته چمن ریسټورانټ ته راځي؟ تقریبا 1 کال کېږي چې دلته تګ راتګ لرو. پوه شئ، ښه خلک دي ماشاءالله، خدمتګار دي او دلته ښه خوراکونه ورسېږي. یوازې په خلکو کې دغه چمن ریسټورانټ شوله یعنی 400 واله شوره مشهوره ده او که نور د دې ځای خواړه هم مشهور شوي؟ په ژمي په موسم کې د هوا چې کله نو یخه وي هغه وخت کې نو شوله خوندوره ده، بیا جوس او کلفي سکریم یې ماشاءالله خوندور ده. او همیشه چې دلته راځي د ملګرو سره یو ځای راځي که نه یوازې هم کله راځي؟ ملګر نه بغیر خونه کې خامخا ملګر سره راځي، نو یو کس به خامخا ځان سره راولي. نو مېلمانه راغلي کابل نه فلحال د مېلمنو سره راغلي چکر دپاره. د دغه رقم ځایونو باندې پانګونه څنګه ارزوئ؟ پانګونه ډېر ښه ارزوو چې ځکه چې دلته به ښاریان کولی شي چې خوندور خوراک ترلاسه کړي. هر څنګه خوراک چې غواړي کولی شي. شوله مشهوره ده، همداسې سکریم ده، شیدو چای دی، همدغه رقم ټول خواړه خوندور دي. هیوادوالو مو پیغام څه دی؟ پیغام مو دا ده چې جمعه کې خامخا یو ځلې تاسې باید چکر ووهئ، چکر ته لاړ شئ، خوندور خوراک وکړئ، پوه شئ، او تفریحي ځایونو ته لاړ شئ چې تر څو مو مغز آرام او فعال اوسي. ډېره مننه. کور مو ودان. مننه. کور دې ودان. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ترڅنګ مې یو مشر ناست دی، دا هم چمن ریسټورانټ ته د 400 والي شولې د خوړلو په خاطر راغلی دی. د ده سره خبرې کوو، د ده احساسات له تاسو سره شریکوو. مشره ستړی مه شئ. خیر اوسه وروره، ښه یاستئ؟ تاسو ملګري انډیوالان هم ښه یاستئ؟ مننه. مشره که لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ. زه زیارت ګل دولتزی یم، د کابل د اډې اوسېدونکی یم. ما روزانه دلته هر وخت دپاره راځو، یا د شولې دپاره راځو یا د شیدو چای دپاره راځو. یو ډېر ښه بهترینه جوس ورکوي، ډېر یو ښایسته جوس ورکوي. جوس دپاره راځو دلته، ډېر ښایسته دلته چکن انډي ورکوي، ډېر مزېدار. هسې چې موږ دلته راځو مزېدار ذایقه د دغه دپاره موږ راځو. ستاسې د خوښې خواړه پکې کوم یو دي؟ زموږ د خوښه خواړه چې دا شوله ده، جوس ده او چای او دغه ده پکې پراټه. شاید ډیرو ځایونو کې ډیرو ریسټورانټونو کې امکان دی ولري چې کوزي پښتونخوا کې هم تاسو د 400 واله شوله خوړلې وي. که لږ راته د 400 والې شولې په اړه ووایي چې دا څنګه په دغه نوم یادېږي او ولې دومره مشهوره شوې؟ دا وروره داسې و چې په پاکستان کې خپله د دې 400 والې شولې ډېر یو ښایسته نوم ده، ډېر یو مزېدار دغه یې ده. موږ به هلته همتلو هغې ځای کې موږ دغه کړی ده. بیا دلته دغه دوستان دي، دغه ملګري دغه هوټل یې جوړ کړی ده
دغه 400 والا شوله نامخدا ډیر بهترینه شوله ده او ډیره مشهوره ډیر لري ځنه خلک ورته راځي او بس چې چا کوم ځای ټیم دلته دغه ډوډۍ خوړلې دی بیا ورته ځان رسي په کورونو کې هم دغسې شولې او نور بېلابېل خواړه تیاریږي د کور د خوړو او د چمن رستورانت د خوړو بیا خاص کر د 400 والي شولې ترمنځ توپیر ډېر وي ډېر د لږ نه ډېر موږ دلته نور زاید انتلی مثال د خبر د 400 والا شوله موږ خوړلې خو داسې نه ده لکه دا چې تاسې به البته د خپلو همزولو سره راځئ نن یوازې معلومیږئ نن زه یوازې راغلم د مریض غوندې مې نن یوازې راغلم خو دلته انشاءالله دلته ډېر دغه خبره ملګري راځي غونډ راځي دلته وروسته بیا هم را روان دي راځي یعنې په فرمایش سره ملګري د بېلابېلو سیمو څخه راغونډوئ تر څو دغلته یو مازدیګر یا یو ماښام کې یو بنډار وکړئ او هم 400 واله شوله وخورئ همدغسې کوو بس راشو وروره دلته 400 واله شوله ده ښه مزدیداره او دغلته ښه انجوی هم کوو بس دغلته ناستې وروره یو ښه فضا ده او بل دلته دا شوله بهترینه شوله ده ډېره مننه کور مو ودان الله دې خوشحاله را کامیاب اوسي لکه څنګه چې مې وړاندې وویل چې د چمن رستورانت په خوړو کې بیا 400 واله شوله چې دا ډیره مشهوره ده نو ترڅنګ مې یو ځوان ناست دی چې د 400 والي شولې مینوال دی او چمن رستورانت ته د همدې دپاره راغلی دی چې 400 والي شولې خوند وګوري د سره به خبرې کوو ستړی مه شي خیر اوسئ ستړی مه شئ تاسو ستړي مه شئ تاسو ته ښه راغلاست وایم مننه ځوانه که نوم دې راته واخلي نوم مې عبدالله وفا دی والا چې چمن رستورانت ته خو موږ راځو جمعګي کله پنجشنبې ورځ شي کله جمعه شي نو خپله زه کونړ کې یم یک شنبه ځم او پنجشنبه چهار پنجشنبه راشم نوتمن یو ځل راځو د 400 والي شولې خوړلو لپاره ځکه چې تر کابله پورې خلک صفت کوي چې ډېره ښه شوله ده واقعا چې ډېره ښه شوله ده ډېره په زړه پورې بل داسې رستورانت نشته چې د شوله پخه کړي دغه 400 واله شوله ولې دومره مشهوره شوې د مشهورتیا راز څه دی دا خو داسې دی چې دلته خو دا چا نه شوه پخولی دا پېښور کې خلکو پخوله 400 والو نو د هغې ځای نه خلک راغله دلته دا چمن رستورانت جوړ شو د کار شروع کړه هغوی دا شی دلته پوخ کړو نو په همدې خاطر چې پخه شوله خلکو وخوړله خلک راغله ویې کتل چې ډېره زیاته خوندوره ده نو په همدې بس اوس ټول ښار راځي ورته یعنې یوازې موږ نه ټول ښار راځي ورته په جلال آباد ښار کې ګڼ رستورانتونه دي تاسې بیا ولې د چمن رستورانت انتخاب کړی د چکر لپاره د هغه په دې خاطر چې یو خو داسې 400 واله شوله بل څوک نشي پخولی او بل داسې ده چې ماحول ساحه ډېره ښه ساحه ده او په دې خاطر باندې خلک ځي راځي او بل داسې ده چې سړک سره هم دی نږدې هم دی که نه هم ښار ته همدې خوا نو که دې خوا نه هم سړی راځي یو ځل راځي که د ښار د طرف هم راځي نو یو ځل سر راښکاره کوي چمن رستورانت دلته یوازې راغلی که ملګري هم در سره دي ملګري دوستان را سره دي یوازې نه راځو حتمن ملګري دوستان راولو ځان سره دلته چې چمن رستورانت ته راشئ مطلب 3-4 ملګري یا 5-6 بیا چې دلته تاسو یا شوله خورئ یا نور خواړه فرمایش ورکوئ د ده مصارف یو کس لنډوي او که ملګري په شریکه نه والا چې مونږ خو اکثره وخت داسې دی چې بس یو کس پکې حلالېږي چې ملګري راشي را سره یا زه یا بل ملګری نو داسې نه دی چې یعنې هغه د ملګرو ترمنځ نوبت شو نوبت معامله ده لکه زه یو ځل چې ما ورکړې بل ځل بل ملګری ورکړي بل ځل بل ورکړي دغسې حساب دی اوره جمعه راځو ډېر ښه دغه ځای د ځوانانو د فکر د بدلیدو او د تفریح لپاره څومره مناسب دی والا چې د دې باره کې خو به زه څومره درته ووایم نو چې ډېر زیات مناسب دی نو داسې څه به نور پکې ووایم زه خو راځو موږ خپله چې راځو د آرام احساس کوو دلته او هم خوراک هم پکې وکړو هم طبیعت هم د سړي راسته شي ورسره ماحول یې ښه ماحول دی ماشاءالله نو په دغې خاطر باندې د چمن رستورانت د پرسونل او دلته د کارکوونکو نه څومره راضي یاست ستاسې میلمه پالنه په صحیح ډول کیږي ولې نه ډېره زیاته چې څنګه راورسېږو دلته کینو نو بس سړی حاضر شي راته ودرېږي چې مثلا څه شی په کار دي تاسو دپاره چې راوړو موږ ډېر خوشحاله یو درې نه او الله دې لري خوشحال
په نورو پانګوالو مو غږ څه دی چې دغه ډول ځایونه جوړ کړي هم د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي او هم ځوانانو دپاره یو د تفریح ځای برابر شي؟ هو بالکل موږ د ټولو نه هم دا خواهش ده چې دننه په افغانستان کې د پانګونه وکړي، خارج ته دې نه دي وړي خارج ته، ځکه همدغسې چې هر سړی پانګونه وکړي وطن به جوړ شي، ماحول به برابر شي، ورته خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. ډیره مننه. کور مو ودان. تاسو هم ډیره زیاته مننه. کور مو ودان خوشاله اوسئ. لیدونکو د چارسدوالې شولې صفت خو مو ډیر واورېده، د تیارېدو او د خوړلو او دا چې مینوالي څنګه رامات کړي ځان ته دا ټول مو واورېده، خو ستاسو د ټولو په نمایندګۍ به موږ اوس د چارسدوالې شولې خوند وګورو. که یې ذایقه د تصویر د لارې نشئ حس کولی نو هغه لیدلو کې خوند معلومیږي، هغه خو به وګورئ. مهرباني. څنګه ده چارسدوالې شولې خوند څنګه؟ یاره ما د خو ډېر خوند راکوي، نه نه پوهېږم چې تا ته به یې خوند درکړی که نه، ځکه مونږ خو هر وخت خورو او مزه پکې ډېره ده ځکه یې خورو. واقعا لیدونکو چې چارسدواله شوله په رښتیا چارسدواله ده او هسې دومره مشهوره شوې نه ده، ډېره خوندوره ذایقه لري. نو تاسې هم کولی شئ چې چمن رستورانت ته راشئ او د دغې خوندورې شولې ذایقه وڅکئ. ډېره مننه. درنو لیدونکو له تاسې ټولو نړۍ مننه چې تر دې دمه راسره وئ او خپرونه مو تر پایه ولیده. بیا چې د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې مو په سپېڅلي رب سپارم. ښې چارې. الله مو مل.